سکار علما کوي او څه به عوام کوي. علما به خلکو ته سبق وایي، خو د مدرسې بنیاد، د مدرسې ضرورتونه پوره کول، د هغې تعمیر کوله، دا د عوامو کار دی. نو په دې کې د علماو دغه خدمت هغې ته یو اشاره ده چې تاسو یو کال موږ له ماشومان راولېږل، د هغې سرمایه دغه ده. تاسو کومې پیسې موږ له راکړې دي او د قبر دپاره م لګولي. هر څوک چې کار کوي د قبر دپاره یې کوي. تاسو مدرسې لکه مچانده راوړې ده، نو هغه خو دا د ښکاره ده. قرآن خو ډېر یو عظیم کتاب دی. کتابونه لیکي، قرآن په ناظره سره ویل دا عبادت، بل ته ښودل عبادت، د قرآن ادب کول دا عبادت، قرآن په معنی باندې ځان پوه کول اکمل عبادت. قرآن